یو خیرات څه ده چې شاید خدای دې میراته که خدای دې نه کوي د چا دوی هیڅ نارینه سرپرست نه لري فقط دوه کونډې یوه وړوکې ماشومه ده. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو له خوست ښار نه لرې ان تر د میدان ولسوالۍ راغلي یو. تاسې به دغه علاقه ګوره دا یوه غرنیزه علاقه ده خو نن د داسې یو کورنۍ سره تاسې مخ کوو هغه مونږ تاسې کې هغه یو خیرات څه ده چې شاید خدای دې میراته که خدای دې نه کوي د چا دوی هیڅ نارینه سرپرست نه لري فقط دوه کونډې یوه وړوکې ماشومه ده. ورڅو د دوی حال اخلو د دې روژې مبارکه میاشته کې چې دوی کور کې څه لري او څه نه لري د دوی کیسې اورو. ها قدرمن لیدونکو اول په دغه ووایو چې دا د دوی نغاري دي او فکر کوم چې بل کور وای هغې کې به اوس اور بل وای د روژه ماتې دپاره به دوی ترتیب نیولی یو څه به یې پخولی خو دغه نغری سوړ ده. قدرمن لیدونکو مرکۍ سره ولاړو مرکۍ داخل په کوټه کې دا د دوی کور دا ژوند دوی انګاډ څه نه لري بس همداسې یو غر ده که نه. مورې تاسې په کور کې څه لرئ اوسه؟ مونږ کور کې ویله نه مو لرو نه غلا لرو نه پټای لرو نه پوڼه لرو نه خوند مې مرد وخت ده. بچون دې مورې؟ بچون مې نشته هېڅ شی هم نشته. بعد دې کونډې یو دا خدای لیتنوس یو دا خونه داسې دی چې پړنګواله نه وي راغلی دی چردیوالي نه لرو. کوم سړی مې چې کوم بیمار و بس پیسه دوره پیسه نه وای چې مو دته دوبۍ په خاستې وه مو خپله بیماري دی د زړه د ټوټکیو خوږو زه دوره چې نه لرم چې ځان ته بیماري په واخله. مورې دغه ګزاره څنګه کوئ؟ د ګزاره څنګه کوئ؟ ګزاره داسې کوو چې که څو خیر زکات کې شعر وستوي وشوي مخونې کې که نه وي بس نه وي اوسې نو اوس همداسې خدای لیدنوس داسې وخت راغلی چې تاسې نه اور نه اوس شی مو نه وي خوړلي بس والا داسې مو تېره کړي وي چای نه وي برا نه وي چغړی نه وي بیمارۍ روپۍ به نه وي. اوس خو داسې وخت راغلی دی چې مونږ دا غار دی نو دغه راکې به چی وکړي د خپل لیبرځي ما غریبو دغه داسې وخت نه لري دغسې وخت مو تېر دی مېړه خبر مې چې وا ډېر بیمار و تو کوله بیماري یې تېره کړه سختکۍ سره هغه بسې به پاش والو. مورې دغه مهال ته خو څوک نه کسي کوټۍ کې خو مونږ خلک کسي او د خلکو نه څه غوښتنه لرې ته؟ زه دا غوښتنه لرم چې کوم اس مو سره څوک راشي هغه مې قبول ده. ښه مورې اورې ښه ده دا کیسه؟ بلکل ښه کیسه ده مورې چې کوم تاسې مو ته بس وي دا به بس هغه وي بس مو قبول ده که پیسه وي که بل شی وي که خونې بدونې وي یا بل شی وي بس دا قبول مې ده. قدرمن لیدونکو دا یوه داسې ناچاره کورنۍ ده چې دوی په کور کې هیڅ سرپرست نه لري فقط بیا یادونه کوم چې دوی په کور کې دوه کونډې دي یوه وړه ماشومه ده بس الله یې لیته ناست دي. راځئ د روژې مبارکې میاشتې په خاطر د دوی سره همکاري وکړو او اصل مستحق دغه کورنۍ چې باید موږ د داسې کورنۍ سره مرسته وکړو نو موږ هم ډېر لرې ځایه تر دغه ځای ورته راغلو. خدای شته چې زړه مو درد وکړلو د دوی د حال نه چې موږ خبر شولو. بهترینه میاشته د اجرونو او د ثوابونو ډکه میاشته نو راځئ په خپل لاس باندې ښه وکړو. که تاسې ادرس غواړئ موږ بیا ادرس درکړو او دلته خو ټلیفون فکر کوم چې کار نه کوي غرنۍ منطقه ده هر رقم همکاري تاسې کولی شئ نو ورسره ولیکئ انشاءالله موږ به تر دغه ځای ورته ورسوو تر څو د دوی یو څه زړونه تکیا شي یو څه په ځان باندې باسیا شي او دغه روژې مبارکه میاشت یې ښه تېره شي او داسې ډېره نوره کورنۍ موږ سره شته چې هغه د بېګا او د سبا ډوډۍ نه لري. راځئ هغې سره همکاري وکړو. دا خپرونه دلته پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې خو درته غواړم. دا یوه ارزو ساتم یار د شاه زلمو ساتم همدغه وعده کوم قدر د پښتو ساتم.